بد دي د عمر په سر بار پراته دي او ښه دي د خوب په انتظار پراته دي. ډېر ستړي خلک په دې لار پراته دي. ډېر لیوني په دې بیمار پراته دي چې منصور هغسې په دار نه دی خو داستانونه یې په دار پراته دي. ازمري هم د ځنګلونو تللي، ازمري هم په خاک د ښار پراته دي. د باز نه هم د جالې ځای ورک دی، بچي هم مرګ ته تیار پراته دي. د باز نه هم د جالې ځای ورک دی، بچي هم مرګ ته تیار پراته دي. دا چې دا داسې کوي دله لږ قسم ورکوي، د غم لیدلی نه دی دله چېرته غم ورکوي. دې کاڼي زړه له لږ احساس د بنیادم ورکوي، په شمار د ده سترګو له 12 ورځې نم ورکوي. دی به بیا چغې وکړي، دی به بیا په جار ووایي چې د پښتون بچي بیلچه واخلئ قلم ورکوي. داسې څوک شته چې په آواز ودرېږي، داسې څوک شته چې په آغاز ودرېږي، داسې څوک شته چې په دې راز ودرېږي، داسې څوک شته چې په خپل ساز ودرېږي. داسې څوک نشته، داسې څوک نه وینم چې بې لالچه په خپل ناز ودرېږي. خو زه څوک پاتې د ثوابه نه دی، خو زه څوک پاتې د ثوابه نه دی. که رسېدلی تر ابتابه نه دی، ژوند که خالي د انقلابه نه دی، نو وخت لا په تاب کې دی بېتابه نه دی. حالات په هغه سازګارۍ ولاړ دي، خو زړه خلاص شوی د عذابه نه دی. شکر په دې چې مو منزل یو دی او شکر په دې چې بې حسابه نه دی. شکر په دې چې مو منزل یو دی، شکر په دې چې بې حسابه نه دی. ګینې 100 کسو به جهان خوړلی، چا به حیوان، چا به انسان خوړلی، چا به پیریان، چا به دیوان خوړلی. زړه به امتیاز او زړه به نادان خوړلی. که د دنیا قصې په دې ډول وې ټولو مولیانو به شیطان خوړلی.